بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ یاستئ. راځو ملګرو نوټ پیډ پروګرام ته. په دې کې ملګرو موږ فایل مینیو ویلې وه. فایل مینیو نن به ایډیټ مینیو شروع کوو. دې کې ما سره اول کمانډ انډو دی چې هغه سره شارټکټ هم لیکلی دی. دویم کټ دی کنټرول ایکس، کاپی دا کنټرول سی، پیسټ دی کنټرول وی. ملګرو زه رالمه فار ایگزامپل ما څه لیکل کړي دي دا معلومات فار ایگزامپل ما ولیکو. که دا فار ایگزامپل تاسو نه په ناخطایي کې داسې ډیلیټ شو، دې مطلب دا نه دی چې هغه تا نه لاړ، تاسې واپس هم راوستلی شئ. تاسو راشئ ایډیټ ته، دلته انډو باندې کلیک کړئ. کله مو چې انډو باندې کلیک کړئ یعنې هغه مخکینی کار تا ته انډو شو. یعنې کله چې تاسو یو کار وکئ او هغه کار باندې پښیمانه شئ نو تاسو به انډو کلیک کوئ یا به کیبورډ څخه کنټرول زیډ پریس کوئ. له دې څخه وروسته ملګرو ما سره کټ، کاپي، پیسټ دی. صحیح ده ملګرو او ډیلیټ دی. خو دغه څلورو کمانډونو دپاره ملګرو یا دغه دریو کمانډونو دپاره کټ، کاپي، ډیلیټ دپاره ټکس باید سلیکټ کړي چې ټکس یې نه وي سلیکټ کړی تا ته دغه درې کمانډونه کار نه کوي. پیسټ به کله کار کوي چې کله ته یو ټکس کټ یا کاپي کړي به تا ته پیسټ کار کوي. زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم دغه جمله ما ته دې ځای څخه کټ کا، یعنې دې ځای څخه راته غوڅه کا. کټ باندې به کلیک کوئ، انټر انټر انټر. تاسو راشئ دلته ایډیټ ته او پیسټ یا کنټرول وی د کیبورډ څخه پریس کړئ، تاسو ته به اتومیټیکلی دلته پیسټ شي. یا زه فار ایگزامپل همدلته دې هم پاتې وي او هلته مې هم پکار دی. تاسو به ټکس انتخاب کړئ چې کوم ټکس تاسو کاپي کول غواړئ. ایډیټ ته راشئ، دې کې ملګرو کاپي، دلته ودرېږئ، ایډیټ، پیسټ. تاسو ته به اتومیټیکلی دلته څنګه شي پیسټ شي. دا کارونه تاسو شارټکټ په ترو باندې هم کولی شئ. فار ایگزامپل زه رالم ټول مې انتخاب کړو، کنټرول سی، دلته ودرېدلم، کنټرول وي، ټول ما ته دلته پیسټ شو. له دې څخه وروسته ملګرو ما سره ډیلیټ دی. ډیلیټ شارټکټ ملګرو کیبورډ څخه ډیلیټ بټن پریس کول دي. صحیح ده. خو دې لپاره به هم ته سلیکشن کې فار ایگزامپل ما دومره ځای انتخاب کړم زم دا راته ډیلیټ کا. تاسو به ایډیټ ته راشئ، ډیلیټ به پریس کړئ. چې کله مو ډیلیټ باندې کلیک کړئ تاسو به اتومیټیکلی هغه ډیلیټ شي. زه رالم ایډیټ ته، دې کې ما سره ملګرو فایند دی. فایند شارټکټ کنټرول اف دی، کنټرول پلس اف. فایند باندې ما کلیک زه فار ایگزامپل ما نه یو لغات ورک دی از رانه ورک دی، دا راته فایند کا. فایند باندې به کلیک کړئ، تاسو یو دا دی بل نشته. ځکه هلته ډاون کې چیک دی، تاسو به اپ باندې کلیک ولګوئ یعنې بره ځه، بره به ځي. فایند نیکس، فایند نیکس، فایند نیکس، صحیح شو. فایند نیکس کن ناٹ فایند از هم پیدا نه کړو. صحیح ده. بل ملګرو موږ سره میچ کیس دی. میچ کیس فار ایگزامپل زه رالم هلته ما یو نوم ولیکو علي، دلته فار ایگزامپل په غټو تورو ولیکم، بیا په وړو ولیکم. زه رالم کنټرول اف ته او ما ورته علي ولیکو. که زه دلته ودرېږم ډاون والم، فایند نیکس ما ته وړوکې هم پیدا کوي، غټ هم راته پیدا کوي. صحیح شو، ټول راته پیدا کوي. یا زه ورته یم فار ایگزامپل میچ کیس. میچ کیس معنی دا ده چې کوم شکل باندې تا ته ما لیکلی دی په همدې شکل والا راته پیدا کړه، نور راته مه پیدا کوه. یعنې ما ورته په وړو تورو لیکلی، وړو تورو والا به راته پیدا کوي. فایند نیکس یو راته دا پیدا کړه، یو راته دا پیدا کړه، نور نشته. بل ما سره ملګرو څه شی دی فایند نیکسټ. هغه بټنه چې دې ځای کې موجود ده دا بټنه ما سره دلته هم راغلی ده. اوس بعضې کسان به وایي چې دا ولې دلته راغلی ده، دا خو زموږ وخت ضایع کېږي ور دې باندې. یعنې دلته رالمه زه فایند نیکس وخم، دې راته پیدا کړه، بیا فایند نیکس وخم، دې راته پیدا کړه، بیا فایند نیکسټ، فایند نیکسټ. صحیح شو. یعنې هماغه څه چې دلته موجود دي دا تا دلته فایند نیکسټ کوي. صحیح شوه. دا ځکه دلته راغلی دا بټنه چې تا ته هغه شارټکټ وښیي چې فایند نیکسټ شارټکټ F3 دی. زه به هلته ودرېږم F3 به کیبورډ نه پریس کړم، F3 فایند نیکسټ، فایند نیکسټ، فایند نیکسټ. یعنې دا دې دپاره دلته راغلی دا کمانډ. بل موږ سره ملګرو ریپلیس دی. زه ورته یم علي راته ولي ته کنورټ کا. زه به ریپلیس ته راشم، فایند وټ کې ورته هغه نوم ولیکه چې کوم نه تاسو بدلوئ. ریپلیس ویت کې ورته ولیکه چې کوم ته بدلې. فار ایگزامپل زه وایم چې دا راته ولي ته کنورټ کا، اول راته پیدا کا، دا بدلې یس ریپلیس، یو به بدل کی. که ټول بدلې ریپلیس آل، ټول به راته ولي ته چینج کی. صحیح شو. بیا ریپلیس بیا ریپلیس بیا ریپلیس. دا ولې داسې کوي؟ ځکه داسې کوي چې دلته ګوره علي خو دی کن ALI دا خو دلته پکې موجود دی کن، دلته هم دا دی. میچ کیس معنا چې ده فار ایگزامپل ما ورته وړوکی علي لیکلی دی، زه یم صرف وړوکی علي دا ولي ته چینج کا. یا فار ایگزامپل داسې وي دا ما کاپي کو، ریپلیس ته مې پیسټ کو، دا ورته ما ته علي ته چینج کا، ریپلیس آل، دا بل خو لږ دی پکې وي. دا ما فار ایگزامپل کاپي کو، دا راته چینج کا، فایند ریپلیس آل، ټول راته بدل کو. دلته فار ایگزامپل دا علي ولیکو،
دلته فار ایگزامپل داسې پرېښوده، دلته فار ایگزامپل په غټو تورو باندې ولیکه. صحیح شو؟ زه ورته وایم هغه علي چې هغه په وړو تورو باندې لیکل شوی دی هغې فرست دی کیپیټل شي، ریپلیس آل، ټول داسې راته راغله. صحیح ده؟ میچ کیس کې که چیک ولګې یعنې دې معنا دا شوله چې کوم واړه سوري کنټرول زیډ به زه پریس کړم نو هغه ماته خپل حالت ته راغی. زه اوس رالم ریپلیس ته، زه ورته وایم میچ کیس یعنې کوم وړوکي توري والا علي چې ما لیکلی دا راته غټ تور ته کنورټ کړه، دا علي به نه بدلېږي، ریپلیس آل. دا دوه راته چینج شو، دا یو چینج نه شو ځکه چې دا په غټو تورو باندې دی او دلته ما میچ کیس کې چیک لګولی، دلته مې واړه توري ورته لیکلي دي. بل ما سره ملګرو ګوټو دی، ګوټو اوس کار نه کوي. تاسو به فارمټ مینیو ته راشئ، دې کې به ورډ رپ نه کلیک ایسته کوئ. کله مو چې دې نه کلیک ایسته کوم را به شئ ایډیټ ته ګوټو شارټکټ کنټرول جی دی. زه ورته یم ما لاین نمبر 5 ته بوځه ګوټ 5 لاین ته یې راوستم، یا زه ورته یم فار ایگزامپل ما لاین نمبر 10 ته بوځه ګوټ لاین نمبر 10 ته یې راوستم. صحیح شو؟ یعنې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 همدا 10. بل ما سره ملګرو سلیکټ آل دی، سلیکټ آل شارټکټ کنټرول ای دی. صحیح شو؟ سلیکټ آل کې مې کلیک کټول به انتخاب شي، ډیلیټ مې کلیک کټول به ډیلیټ شي. صحیح شو؟ ډیلیټ کلیک کټول به ډیلیټ شي. بل ما سره ملګرو ټایم اینډ ډیټ راوستل غواړئ، F5 شارټکټ دی چې اوس کوم ټایم او ډیټ تاسو ته به هماغه راشي، تاسو ته اتومیټیکلي هماغه ټایم او ډیټ درته راغی. فارمټ ټیب ما سره ملګرو دی ورډ رپ باندې کلیک لګوم، دا مې فار ایگزامپل داسې ولیکم. صحیح ده؟ نو دا چې زه کله لیکم دا به لاندې راځي یا خواته باندې ځي. ګوره ما انټر نه دی وکړی بلکې دا لاندې روان دی. که زه دا فار ایگزامپل داسې کوم دا به سره اوږدېږي. زه ورته وایم نه ورډ رپ نه کلیک ایسته کړه، دا به اوس همداسې ځي، بل لاین به لاندې نه راځي. بیا ما سره ملګرو فنټ دی، زه ورته وایم دا فنټ ډیزاین ماته چینج کړه، دې ډیزاین ته راته راوله. دې کې به ما سره ګوره ښکاري ګوره ریګولر، ایټالیک معنا کوږ، بولډ مطلب ډبل، بولډ ان ایټالیک، بولډ او کوږ. دغه ډیزاین کې راته راکړه. فار ایگزامپل دغه راته راکړه، داسې دې پکار وي. صحیح شو؟ کې باندې کلیک او ته فار ایگزامپل نوم لیکم داسې. صحیح شو؟ یا زه دا ډیزاین مې هم نه دی خوښ، فارمټ ته راشه، فنټ ته راشه، دې کې فار ایگزامپل دا ورته واله چې کوم یو ستا خوښ وي هماغه ورته انتخاب کړه. ما فار ایگزامپل دا ورته واخیسته، یا زه رالم فار ایگزامپل دا مې ورته واخیسته، دې کې مې ریګولر کو او 14 مې کړ، 24 مې کړ، دا هماغه ماته راغی که رانغی. صحیح شوه؟ نیکسټ ما سره ملګرو ویو دی، ویو ته زه رالم سټیټس بار. سټیټس بار باندې که زه چې ته ملګرو کلیک کړم تاسو ته سټیټس بار شو کېږي، یعنې ته کوم لاین کې او کوم کیریکټر کې LN لاین COL کالن لاین نمبر 1 کې ما کالم نمبر 17 کې ما لکه زه ملګرو رالم LN دا لاین نمبر دی. صحیح شو؟ لاین او COL ملګرو کالم ته، یعنې زه اوس کوم کیریکټر کې دلته فار ایگزامپل ودرېدم لاین نمبر 1 راته ښیي، کالم نمبر 5 راته ښیي. که داسې زما ملګرو داسې رایټ خواته نو کالم به زیاتېږي، که ډاون خواته راځم لاین به زیاتېږي. بل ما سره ملګرو هیلپ دی، ویو هیلپ باندې تاسو کلیک کې ماته به هیلپ راکړي چې واټ از نوټ پیډ، هاو ډو آی اوپن نوټ پیډ، څه معلومات تاسو پکار دي ځکه کتلی شئ تاسو ته هیلپ درکوي. کلوز هیلپ ته رالم ملګرو، دې کې ما سره اباوټ نوټ پیډ دی. اباوټ نوټ پیډ ته نوټ پیډ باره کې معلومات درکړي چې کوم وینډوز کې انسټال دی، کوم یوزر انسټال کړی دی، کوم اوریجن دی، پوره انفارمیشن ته درکړي دي. صحیح ده ملګرو؟ امید لرو چې په نوټ پیډ باندې پوره پوه شوي یاست. دا زموږ د نوټ پیډ لاست لیکچر و، نوټ پیډ پروګرام کمپلیټ شو.